بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو دوستانو ته، د زړه له کومې اورېدونکو او لیدونکو ته. نن زموږ موضوع د کتاب په اړه ده. صاحب صاحب سره ناست یم چې ولې خلک کتاب نه مطالعه کوي او زیات توجه دوی سوشل میډیا ته ورکړې ده. دا په ژوند باندې څه منفي اغېزه لري. غټه اغېزه د سوشل میډیا دا ده چې یو متعلم دغه نه پاتې کېږي، یو نوی شی چې د هغه ذهن ته راځي د هغې نه پاتې کېږي. ځکه سوشل میډیا کې چې کله په سکرین باندې یو څوک مطالعه کوي د هغه په ذهن باندې بد اثر کوي. یو خو د هغه ذهن ورسره کمزوری کېږي، بیا د هغه په ذهن باندې بوج هم راځي او د سترګو نظر هم ورسره کمزوری کېږي. بل موضوع د هغه ذهن کې نه کېني. کله چې یو شاګرد یو مطالب د کتاب نه مطالعه وکړي، هغه د هغه تقریبا 80% د هغه ذهن کې کېني. که هغه موضوع هغه ځان سره لیکلو کې، نو لیکلو سره د هغه موضوع 100% ذهن کې کېني. نو نن سبا چې افغانستان کې څومره موږ توجه کوو او څومره خلک ګورو، نو سوشل میډیا ته مخه کړې ده، یا فیسبوک ته یا داسې تلویزیون ته، او دوی زیات د سکرین نه مطالعه کوي. نو د دوی دا ضعیفتوب چې دی، یعنې پنتون کې زیات ضعیفه دي یا په یو پروجیکټ باندې دوی صحیح کار نشي کولی. همدغه وجه ده چې دوی د سوشل میډیا نه مطالعه کوي، نه ډکشنري استعمالوي، نه کتاب استعمالوي. نو زما دوی ته د خپله یو مشوره ده د خپل ځاني چې دوی باید کتاب ته توجه وکړي او د کتاب مطالعه وکړي. په کتاب مطالعه سره د دوی ذهن نور هم قوي کېږي، نوې نوې موضوع د دوی ذهن کې کېني. دوی کولی شي چې خپله یو چپټر تیار کړي، کتاب پرېږده چې یو چپټر تیار کړي او خپله لیکوال دوی نه جوړېږي. نو د دوی ذهن ته نوې لغاتونه کاپي کېږي، هغه لغات بیا دوی استعمالولی شي. او که دوی همدغسې د خپله سوشل میډیا نه مطالعه کوي، فیسبوک نه مطالعه کوي، نو د دوی په ژوند باندې منفي اغېزې نور هم زیاتېږي. نو د دوی چې خبره چې که دوی بیچلر کې وي، نو ماسټري ته یې زړه نه کېږي، که ماسټري ته ډاکټرۍ ته زړه نه کېږي، نو دوی نور هم موږ شاته پاتې کېږو. نو زموږ دغه مشوره د خلکو ته، د نوي نسل ته، چې دوی باید کتاب زیات مطالعه کړي او د موبایل ډکشنري په ځای باید د کتاب ډکشنري استعمال کړي. که یو لغات ګوري، نو دوی ته 15 لغاته نور مخې ته راځي، نو د دوی ذهن کې هم کېني. او بل باید دوی که چېرته پوهنتون کې مطالعه کوي، باید موبایل نه کار وانخلي چې استاد ورته لیکچر ورکړی وي یا لیکل کړی وي، دوی عکس واخلي. دوی باید هغه په خپل لاس وانیولي کړي چې کله دوی لیکلو کې د دوی ذهن کې کېني. نو زما دغه مشورې دغه نوي نسل ته دي. عموما دا خبره هم ده چې مثلا موږ داسې نه وایو چې سوشل میډیا د دوی هېڅ نه کاروي، ودې کاروي. البته د سوشل میډیا د کارون ترڅنګ دي 10 دقیقې 15 دقیقې نیم ساعت یو ساعت کتاب لوستلو ته هم ورکړي. د اندازې مطابق دوی باید وکارول شي. یعنې نن سبا افغانستان کې دا رواج جوړ شوی چې ډوډۍ خوري، دوی ځان ته تلویزیون لګوي، یا ډوډۍ خوري د فیسبوک نه استفاده کوي. نو دا د دوی په وجود باندې بد اغېزه کوي. یعنې دوی هغه خپلې ډوډۍ ته بیا پام نه کېږي، دې بجای چې دی لږ احتیاط پکې وکړي، ډېره ډوډۍ خوري، توجه یې بلې خواته وي، خپل ځان ته یې توجه نه وي. نو موږ سره ذاکر استاد دی. ذاکر استاد خپل انسټیټیوټ هم دلته لري. دا د لغتونو زده کولو خبره چې وکړه، دا خو دوی شاګردانو باندې زده کوي. نو تاسو شاګردانو ته کله کله د خپل کریکولم نه ورهاخوا هم سپارښتنه کوئ چې نور عمومي مطالعه هم وکړي؟ بلکل همداسې ورته وایو. موږ ورته وایو چې تاسو مختلف کتابونه وګورئ، مختلف ډکشنریانې وګورئ، مختلف کسانو سره کښېنئ، د هغوی نه تجربه واخلئ. کوم کسان چې مطلب دې مسلک کې کوم فیلډ کې رسېدلي وي، د هغوی نه تجربه واخلئ، هغوی نه چپټر وغواړئ چې تاسو دغه شی مطالعه کړی دی. مطلب که هغوی اقتصاد پونځي کې وي یا BCS پونځي کې وي یا LLB وي، نو باید د هغوی نه چپټر واخلي، هغه ځان ته مطالعه کې د ژوند باندې ډېره اغېزه لري. خو دوی دغسې کار نه کوي، ځکه دوی ته د مور او پلار توجه نشته. مور او پلار داسې یو سیستم جوړ کړی، زوی ته فیس ورکړي، د هغه بیا آینده کې پوښتنه نه کوي. هغه ته نه وایي چې ته کوم پوهنتون کې یا کوم انسټیټیوټ ته لاړې، باید هغه تعقیب کړي. هغه یو هفته کې باید هغه پلار یا ورور هغه انسټیټیوټ ته لاړ شي، که تللی نه شي اقلا یو زنګ هغوی ته وایي چې دا زما زوی ریګولر راځي، د ده مطلب کلاس کې اخلاق څنګه دي. نو دغه پوښتنه چې وشي، نو دغه زوی خپله بیا درسونو ته هم توجه کوي. باید ځینې داسې شاګردان زه اکثره ګورم چې دوی مکتب ته کتابونه نه وړي، مکتب ته کتابونه نه وړي. نو باید دا مور او پلار دې ته وایي چې ته مکتب ته ځې، باید زوی دا کتابونه وویسې. مور او پلار باندې دا مسؤلیت دی، د ده کتابونه وګوري، د ده کتابچې چیک شي. که ورځې نه شي چیکولی، یو هفته کې خو دا باید دوی چیک کړي. او هغه بیا ټول مسؤلیت په استاد ده چې ولا دا استادان نه پوهېږي. که استادان نه پوهېږي، تاسو خو پوهېږي، دغه استادان تاسو پوهې کوئ. یعنې زه داسې وایم چې عموما تاسې په کورونو کې خپلو ماشومانو ته، هغوی که په ښوونځي کې دي، که په پوهنځي کې دي، که په مدرسه کې حتی سبق وایي، هغوی ته باید دوی په کور کې یو وړه کتابخانه ولري.
دوی چې په میاشت کې لږ تر لږه 1500 افغانۍ له نورو خواو نه را بچت کړي او کتابونه پرې واخلي، دوی په کور کې یو بهترینه کتابخانه جوړولی شي، یو وړه کتابخانه. داسې هم کولی شي. او دوی باید په خپله زه په خپله په دې باور یم چې د ماشومانو تر مخ باید ټول کتابونه ولولي، ځکه هغوی ماشومان د لویان چې دي په هره کورنۍ کې د خپلو ماشومانو لپاره یو الګو وي، دوی فالو کوي هغه که نه، یعنې د هغوی په قدم باندې قدم ږدي دوی. نو که چېرته د کور یو غړی یو کتاب ولولي راواخلي، ماشومان په خپله تشویقېږي، هغوی وایي دې په جې باندې چې موږ وخت ضایع کوو یا مثلا په موبایل کې چټي ګیمونه او شیان وهو، نو هغې په جې باندې که موږ کتاب ولولو حتما دا یو ګټور کتاب دی. نو خلکو ته خو همدا سپارښتنه وکړه تر څنګ د څلور کتابونه. یو خبره بله کوم سار صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. بل داسې دا کوم تعلیم یافته کسان چې دي دوی باید په هر کور والي وګرځي، کور والا ته وایي چې تاسو سره کوم اضافي کتابونه دي دا موږ ته راکړئ، مطلب یو کلي کې یو ټیم غونډې جوړ شي، اضافي کتابونه راواخلي چې څوک مطالعه کوي هغوی ته هغه وسپاري. بل دا نوی نسل باید کم از کم سبعي کې د مونږ نه پس باید تلاوت وکړي، یعنې تلاوت خلکو پرېښي. اکثره خلک اوس زه ګورم او موبایل کې ځان ته قرآن شریف اچولي هماغې نه تلاوت کوي. نه، ولې تاسو قرآن شریف نه تلاوت نه کوئ؟ نو قرآن شریف خو دې دپاره نه دی راغلی، دې دپاره نه دی چاپ شوی چې جومات کې کښېني یا یو مړي سره یې وکاږي، بل باید دې نه استفاده واخیستل شي. دا باید تلاوت شي. تلاوت سره د انسان ذهن زیات قوي کېږي. که ته عموما د کاریانو ته وګورې که نه، کاریان چې څومره تلاوت کوي دا که په یو مکتب یا پوهنتون کې شامل کړي د دوی ذهن فعاله وي. دا د څه وجه وي؟ د تلاوت وجه وي. نو باید تلاوت مطالعه هم د یو چا په ذهن باندې همدغسې اثر کوي او تلاوت هم ډېره اغېزه لري. او بل ما چې کومه خبره وکړه چې کوم کلي کې دا ځوانان دي دوی باید راټول شي، کوم کورونو کې چې کتابونه ضایع پراته دي او هغوی مطالعه یې نه کوي، هغوی دې دوی ته ورکړي او دوی دې ته مثبت استفاده وکړي چې د چا ضرورت وي هغوی ته دې وسپاري، هغوی دې تلاوت. چې ملګري د استاد دې خبرې ته پام وکړي او دغه کاراتمن وکړي. موږ سره د یو څو کتابونه دا به هم دوی ته ور وپېژنو. هغه راهب چې خپل فراري موټر یې خرڅ کړ، هیلو او موخو ته د ځان رسولو داستان لیکوال رابین شرما دی، ژباړن جبار فراز دی. ډېر زبردست روانه ژبه باندې ژباړلی او ډېر اغېزناک اثر دی. په ځانګړي ډول د ځان جوړونې او ځان ته د توجه په اړه باندې بهترین کتاب دی. که که ومولوسته حتما مو د ژوند بڼه در بدلولی شي. تر 80 زیاتو ژبو ته اوښتی دی، تر 5 میلیونو ډېر پلورل شوی دی. یو داسې په زړه پورې داستان چې هم به زده کړه ځینې وکړي او هم به خوند پر واخلي. پاولو کویلو د کیمیاګر لیکوال په دې اړه باندې دا خبره کړې ده. دا د ځان د تکړه کولو، اغېزناکولو او خوښ ساتلو قلمرو ته یو له ماجراو او خوندونو ډک حیرانوونکی سفر دی. د پوهې د خزانو دومره پکې پرېماني ده چې د هر چا ژوند ورشتمنولی او ارزښتناکولی شي. براین ټریسي د ستره بریا کتاب لیکوالي په اړه باندې دا خبره کړې ده. داسې یوه جذابه کیسه چې پر ژوند به مو د برکتونو باران در ووروي. مارک ویکټور هانس د اروا لپاره د چرګ ښوروا، دا کتاب دانش خپرندوی ټولنې په پښتو هم چاپ کړی دی. روح مو تازه کړی په نامه باندې دی، تاسې هغه هم لوستلی شئ. ډېر بهترین کتاب دی، ډېر عالي کتاب. لارښوونې عملي کړئ، ژوند به مو پر بل مخ در واړوي. کین ویګوتسکي د وروستي ځواک اثر لیکوال دی. نو هیله ده چې دا کتاب تاسو ولولئ. د رابین شرما ټول کتابونه ډېر زبردست او ډېر زیات اغېزناک دي. بل کتاب دا موضوع وپېژنم، دا دوه بیا ته وپېژنئ. په دې کې یو لږ نسبتا متنازع کتاب هم دی. دا کتاب ښیم، دا د ولسمشر نه ښیم. دا د ولسمشر د بحثونو یوه ټولګه ده چې بحثونه یې وړاندې کړي ول، بیا په کتابي بڼه باندې چاپ شو. لومړی بحث دی ملي هویت، فرهنګ، تاریخ. زموږ تمرکز به پر داسې بنسټونو ایښودلو وي چې بیرته د ستنېدو وړ نه وي. په دې معنی که افغانستان یو ځل د برېښنا د لیږد، نللیکې، نورې فایبر شبکې، لویې لارو او ریل پټلۍ له طریقه سیمې سره وصل شي، نو دا ځل بیرته په شان نشي تللی. که مو په راتلونکو 4 کالو کې د افغانستان د سیندونو 80 سلنه اوبه مدیریت کړي، بیا به دا اړتیا نه وي چې هر څه بیرته له سره پیل کړئ. دا د دې کتاب له منځپانګې نه راخیستل شوې خبره وه. ډېر بهترین کتاب دی. د ولسمشر لیکلې ویناګانې ډېرې زیاتې خوندورې وي. نور هم ته خپله ورته دا یو نړیوال شاهکار اثر دی. سړی په څه باندې ژوندی وي. لیو ټولستوی، ژباړن محمد شاهد صافی دی. څوک چې د مینې خاوند وي هغه د خدای په منځ کې وي او د خدای یو اصلي که هم د هغه په منځ کې وي، ځکه چې خدای سراسر مینه ده. د ترکي څخه یې ژباړه محمد شاهد صافي کړې. حتما پیدا کړئ. تاسو کولی شئ دا حتی په 1 ورځ او 2 ورځو کې ولولئ. دا بل یو نسبتا متنازع کتاب دی د ښاغلي محمد آصف ننګ صاحب، سپېڅلې پرښتې په دوزخي رول کې. او په دې کتاب کې نړیوالتوب او د افغانې مېرمنې برخلیک، نړۍ زموږ ښځې چیرته بیایي، د ترجیحاتو جګړه، شرعي حدود د دیموکراسۍ، افغانه ښځه په پوره دیموکراسۍ کې د حق غوښتنې فرهنګ او د افغاني مېرمنې
ټولنیز موقعیت، ناروا یا ممنوعه ودونه، صیغه یا نکاح متعه. دا خبرې په دې کتاب کې شته له شرعي او عملي لحاظه. په مؤسساتو او دولت کې روان ابتذال، د ښځې او میړه ترمنځ بستري مسایل، نزاکتونه او آداب، زنا له یو بل دید څخه، د ښځې د میراث مسئله، آیا ښځې په رښتیا ناقص العقل او ناقص دین دي، د نارینه د قیومیت مسئله او سپېڅلې فرښتې په دوزخي رول کې یو پیرول ولې. زه په دې کتاب باندې تر دې ډېره خبره نشم کولی ځکه د هر چا نظر دې کتاب په اړه باندې جلا جلا دی، په خپله پیدا کوي ویل ولې خوند ترېنه واخلئ. د استاد ډېره زیاته مننه چې نن یې له موږ سره داسې ارزښتناکې خبرې شریکې کړلې. خوشحاله اوسئ. استاد دلته انسټیټیوټ هم لري په کارتینو کې، تاسې کولی شئ د دې انسټیټیوټ ته هم کله ورپېښه وکړئ. استاد د خبرې سړی دی، د عمل سړی دی او ډېر زیات شاګردان یې روزلي دي. نو په راتلونکي کې به هم تاسې دا له جانز خوږو سره همدغسې خواږه کتابونه در پېژنو او له خوږو خلکو سره به خبرې کوو. ژوند خوشحاله اوسئ.